قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سؤال لسم نمبر صفات په مجموع کې او په غیر متضادو کې څلورم انحراف د خپل مسیر نه اوړېدل. انحراف ده کنه په کومو حروفو کې چې دا صفت راشي هغه حروفو ته بیا منحرفه وایي. څه شی؟ یعنی هغه حروف چې د خپل مسیر نه اوړي، د خپل مسیر نه اوړېدونکي حروف. یعنی په دې حروفو کې دا ماده پرته ده که دلته ته چېرته احتیاط ونه کوې د مسیر نه څه کوې اوړې. تاسو ته ما ویلي ځینې صفتونه احترازي دي. چې دي څه معنی احترازي؟ هغې نه به پرهیز کوې، احتراز ځان به ترې نه ساتې، پرهیز به کوې. که چېرته پرهیز دې ونه کوو، احتیاط دې ونه کوو، د یو حرف نه به بل حرف جوړ شي. او دا حروف د دې حروف څو دي؟ کم لام او را. لام او را نو که چېرته دلته احتیاط ونه شي نو را نه هم لام جوړېدی شي. او ما تاسو ته بار دا خبره کړې وه، دا د ماشومان ابتدا کې چې دا را نشي ویلی ځکه را مخرج د لام په نسبت باندې لږ سخت ده، ځکه د هغې ژبې شا پکې څنګه ده؟ دخیله ده. او که دلته مثلا د ژبې شا پکې دخیله نشي هلته لام ترې نه جوړېږي. همدې وجې ماشومان تر ډېره وخته پورې را نشي ویلی نو لاکه وایي، لاکه ماته لاکه. او د بعضې یو ځای ده د هغې مشران هم داسې دي، د کونړ طرف ته یو کومه ساحه ده هغې هم کېدای شي دلته به هم وي، خو هغه منطقه ټول تلفظ همداسې کوي چې را نشي تلفظ کول، را په ځای باندې لام تلفظ کوي. نو وجه دا چې هلته دوی دغه تکلیف نه باسي، مخرج ته نه رسوي او د ژبې شا پکې نه ورداخلوي، نو هغې نه بېرته چې جوړېږي؟ را ترې نه جوړېږي. نو دلته احترازي هغه ده نو چې د ژبې شا طرف ته مثلا هغه لاړ نه شي. خپل مسیر د را دپاره چې کوم حد ټاکل شوی ده د هغه حد نه باید بل خوا ته وانه وړې. که واوړېدلې نو انحراف صورت نیسي. نو انحراف په صورت کې د لام نه به را جوړېږي او د را نه به بیا لام جوړېږي. پنځم نمبر صفات لازمو کې تکریر ده یا تکرار. تکریر او تکرار د یو حرف بار ویل، موږ هم تکرار ورته وایو که نه، دا ځای وایي ډېر تکرار کا. څه معنی تکرار کوې؟ بیا یې ځلې ووایه. اعاده بار ویل، بیا ویل، صحیح شو؟ دا ته تکرار ویلی کېږي. او د دې حروف څو دي؟ یو ده، هغه هم را ده. کله چې د تکریر صفت په را کې راشي بیا په دغه وخت کې د را ته مکرره ویلی کېږي. څه شی؟ دغه صفت په وجه باندې ګوره ښه چې دا پکې راغی، رای مکرره، یعنی هغه را چې تکرار پکې راغلی وي. اوس تکرار، اوس خبره ده چې آیا دا تکرار په دې را کې اوس مطلوب شی ده که نه؟ نو په دې کې دوه حالت دي، یو ته ویلی کېږي حقیقي تکرار او یو ته ویلی کېږي شبه تکرار. حقیقي تکرار ممنوع ده، هغه مقصود نه ده دلته چې دا حقیقي تکرار ده، ځکه ته وایي دا خو تکرار صفت پکې ده او دا پکې راشي. او شبه تکرار مطلوب ده. اوس حقیقي تکرار چې شته وایي، شبه تکرار چې شته وایي، د دغو حروفو د ادا کولو په وخت کې که چیرې ژبه سسته ولګېدله، خپل مخرج ته سسته لاړله، دې ته متوجه شئ. ګوره د دغې حروفو د ادا کولو په وخت کې که ژبه سسته خپل مخرج ته لاړله نو ژبه څه کېږي؟ خوځښت پیدا کوي، ژبه رپېږي. د هر رپېدل یو را تولیدوي.
که ستا ژبه 5 ځلې ورپېدله یعنې مطلب ده تا 5 راګانې څه شی کړلې ادا کړلې لکه مثلا الرحمن متوجه یاستئ دلته ژبه څه ده دغه جب دا خوځېدل دا ټول تکرار ده ښه و د دغه تکرار نه به ځان څنګه ساتي د ځان ساتلو هغه دا ده چې دلته دا ژبه به ته کلکه ولګئ چې به ولګئ کلکه چې کلکه دې ولګوله نو ګوره دغه ځای کې و د کوم ځای کې چې لګېدلې ده هلته رپرپی پیدا کېږي هلته تخنېدل پیدا کېږي خو ژبه نه خوځېږي چې کله ژبه ونه خوځېدله نو پوه شه چې ما نه حقیقي تکرار نه دی شوی او خیر دی که د ژبې په بیخ کې لږ تخریب محسوس کړی یم ده پیدا کېږي که نه دا هغه شبه تکرار ده دې کې داسې هغه خبره نه ده شبه تکرار چې راشي نو مشکل نه پیدا کېږي صحیح شو خو د دغه حقیقي تکرار د رامنځته کېدو ټولو نه زیات احتمال چې دی د تشدید په حالت کې ده یعنی ولو که مشدد ولې نه وي بیا هم د حقیقي تکرار اجازت نه لرو حقیقي تکرار اجازت نه لرو خو ځینې خلک د تشدید په حاله کې 2 راګانې خو دي که نه 2 خو دي که نه نو چې کله 2 شو هغه د یو را نه بعد د حجم څه شی وي لږ زیات وي وخت به پکې لږ زیات اخلي د یو حرف او 2 حرفه اندازه خو برابره نه ده که نه یو حرف چې 1 کیلو وي چې 2 شو نو څو کیلو راځي 2 کیلو راځي نو هلته به د 2 راګانو هومره څه شی کوې ته وخت او زمان به پکې اخلي لکه مثلا یو مثال چې لکه کلا لا وزر دا را ساکنه دلته مشدده ساکنه ده اوس که ته کلا لا وزر صحیح ده که نه ځکه ساکنه ده بس اوس الى ربك يومئذ المستقر دا مستقر څه ده مشدده ده نو دا ما صحیح ویلی اوس او موږ هم داسې وایو د وزر او د مستقر په را کې این المفر هغه مشدده ده مفر وزر مستقر 3 واړه یو شی وایو حال دا چې مفر او مستقر مشدد دي او وزر پکې څه شی ده ساکنه ده نو چې د کله ته وایې باید په دې خو سړی پوه شي هغه اورېدونکی چې دا یو مشدده وه او دا یو ساکنه وه این المفر مفر مفر دا مطلب نه دی مفر ځکه اوس مشدد ده نو اوس قرار یې به ترې نه باسې نه این المفر مفر دا ګوره د یو را نه څه کېږي وخت زیات اخلي خو حقیقي تکرار دلته هم ایجادول نه دی پکار بیا کلا لا وزر بل بیا وزر نه ده پکار ځکه دا ساکن ده کلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر مستقر دا صحیح نه ده مستقر په چقې کا ځکه چې د یو نه څو دي 2 راګانې دي خو بیا هم حقیقي تکرار دغه صورت کې هم صحیح نه ده ښه تفشي شپږم صفت تفشي ده او دا صرف په شین کې ده تفشي ویلی کېږي انتشار او خورېدلو ته یعنی چې کله شین کې ته تفشي صفت ادا کېږي نو بیا دغه حرف ته متفشي ویلی کېږي څه شی ویلی کېږي متفشي یعنی د دغه حرف د ادا کولو په وخت کې آواز باید په خوله کې مکمله څنګه شي تیته شي خوره شي لکه مثلا منفوش صحیح شو منفوش دغه د شین آواز په خوله کې خورېدل دغه ته ویل کېږي چې شی تفشي او دا په یو حرف کې ده مثلا الشیطان اش منش صحیح شو د آواز په خوله کې څه کېږي خورېږي او تیتیږي دغه خورېدلو دغه تیتېدلو ته څه شی وایي تفشي وایي او دا په همدې
یو حرف کې ده استطالت دا صفت هم په یو حرف کې ده چې هغه ده ضاد. کله چې په ضاد کې صفت استطالت راشي بیا دې ته بیا مستطیله ویلی کېږي. څه شی؟ مستطیله. استطالت څه ته وایي؟ اوږدوالي ته. هغه حرف چې په هغې کې استطالت راځي یعنې اوږدوالی پکې راځي. نو اوږدوالی به ولې راځي؟ لږ مخرج ته یو سر راووهئ. موږ او تاسو وویلی چې د ضاد مخرج په ټولو کې طولاني مخرج ده. ساحه یې څنګه ده؟ فراخه ده. ټوله حافه په دربر کې نیسي او بیا دغه حافه چې د کومو غاښونو سره لګېږي هغه غاښونه هم د ټولو نه زیات دي. او مهمه خبره پکې بل ده چې تدریج پکې ده. څه شی ده؟ نو دغه ټول دا ایجابوي چې دا حرف به د نورو حروفو په نسبت باندې لږ څه شی وي؟ اوږد وي. خو د دې اوږدوالي دا مطلب کله هم نه ده چې ته په حرف راټینګ په چقی چې زه یې اوس اوږد ومنو. دا مطلب ترې نه ده چې اواز یې په مخرج کې ایثار کړی څه کوې لکه استطالت پکې کومه. نه، د دې مطلب چې صرف د نورو حروفو په نسبت باندې دا اوږد ده. د نورو حروفو په نسبت باندې. صحیح شو؟ ولا تحاضون تحاض دلته خپله دا تدریج چې پکې مراعات شي نواجز طواحین ضواحک استطالت پکې په خپله څه کېږي؟ راځي. خبره ورسېدلې؟ نو دې دا معنا دا کله هم نه چې تحاضون ځکه چې اوږده ومې اوس ولې اوږده لکه استطالت پکې ده. دا مطلب یې نه ده. صرف د نورو حروفو په نسبت باندې دې کې به لږ قدرې ځکه چې تدریج او د مساحات د مخارجو او ورسره چې دی نو صفت استطالت نو دا ایجابوي چې دا حرف د نورو حروفو په نسبت باندې لږ غوندې وخت او زمان اخلي. او دې ته بیا استطالت د وجې نه مستطیله ورته هم ویلی کېږي. دی وایي چې او د حافې تر آخره پورې په غږ کې اوږدوالی موندلی کېږي یعنې دې مخرج چې څومره اوږد دی په ټول مخرج کې د غږ د جاري کېدو له وجه غږ هم څه کېږي؟ اوږدېږي. تر دې ځایه پورې د صفات لازمه و اړوند تشریح وه او یو څه ناڅه وضاحت پکې و. انشاءالله دا هغه وضاحتونه دي چې دا مخکې بار بار شوي دي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.